نوید عظیمی د ملي ټلویزیون خبریال نږدې 10 ورځې وړاندې د کووډ-19 ناروغۍ له امله د 13 کلونو په عمر ومړ. د ترڅنګ یا د ناروغۍ له 4 نورو افغان خبریالانو هم ژوند واخیست او ګڼ شمېر نور پرې اخته شول. زمان سهیل چې د شمشاد د خبر برخې له مسؤلینو یو دی، 1.5 میاشت وړاندې په کورونا اخته شو. اوس بیرته ښه شوی او کار ته ګرځېدلی. لومړی چې زه په نیوز کې وم، زموږ د اول ځل لپاره یو همکار د کرونا ټیسټ پایله مثبته راغله. هماغه و چې د سره زموږ اړیکه نږدې وه. زه انګېرم چې له همدنه ما ته هم د کرونا وایرس انتقال شو. مخکې له دې چې زه په ځان پوه شم چې کرونا یم، زما وجود درد وکړه، تبه مې تېره کړله شدیده، ټوخی م و، ستوني مې وچ درد کوو. همدا لایم و چې زه په ځان شکي کړم. بیا یوه شپه ما سخته شدیده تبه تېره کړله. دفتر ته مې خبر ورکړه چې زه ګوندې کرونا یم. نو په همدې خاطر باندې ما له همکارانو سره اړیکه پرې کړله. اما کوم اتاق کې چې زه اوسېدم په هماغه ځای کې مې ځان قرنطین. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای یوه څېړنه ښیي چې په ټول هیواد کې د رسنیو سلګونه کارکوونکي په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي. د نای سروې ښایي چې په افغانستان کې د رسنیو په ډګر کې شاوخوا 1000 کسان په کووډ-19 ناروغۍ کې اخته شوي ده. ډېر کسان یې په کابل او مرکزي زون کې ده. ډېر کسان یې هغه خبریالان دي چې دوی بهر ته ځي، د دفتر نه بهر ته ځي او د دفتر نه بهر کار کوي. خو ځینې اداري او مدیریتي کسان هم په دغه بیماري کې اخته شوي ده. ښځینه کارکوونکي ډېر لږ دي خوشبختانه. افغانستان کې د کرونا وبا خپرېده په یوه مهمه خبري موضوع بدله شوه او رسنیو د یاد ویروس په اړه د وروستیو خبرونو خپرولو ترڅنګ د عامه پوهاوي لپاره هم ځانګړي خپرونې پیل کړې. هغه کار چې د ستاینې وړ بلل کیږي. خو د رسنیو له مسؤلینو نه د خبریالانو او د دوی ملاتړو بنسټونو غوښتنه ده چې په دې کورونایي وضعیت کې د خبریالانو روغتیا او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړل شي او ځانګړې پاملرنه دې وشي. نجما زلا، BBC، کابل.